سپارښتنه خلکو ته دا د ستوري صاحب څخه خلک دې کوشش وکوي خلک دې ته نه ګوري چې دا د دنیا 15 شپې ژوند ده ځکه چې مثال دا د دنیا 15 شپې ژوند د کوچنۍ ورځې د تېرېدونکي دي بیا یوه لویه ورځ په ټولو انسانانو را روانه ده هغې ورځې ته دې وګوري الله دې د خور حق هم ورکړي د مور حق دې هم ورکړي د لور حق دې هم ورکړي د هر چا حق په دغه کې وي هغه دې ورکړي که د کونډې حق وي که د یتیم حق وي دا ټول حقوق دې ورکړي دا له ټولو خلکو څخه هیله د ارزو ده او له ټولو علماو څخه مو دا هیله او دا ارزو د خلکو پر ذهنیت باندې کار وکوي و دغه ته د خلکو ذهنیت جوړ کړي اوس خو په خلکو کې خور ولاړ شي د ورور څخه حق طلب کړي خلکو د هریان چې دا څنګه موضوع ده او زموږ ریاست چې د که څوک موږ ته مراجعه وکوي په دغه حق په لار کې چې مثلا زما حق ته نه راکوي ورور حق نه راکوي بل قریب زما حق لاندې کړی وي دا حق نه راکوي دلته موږ پر امده یو خدای ته په شرعي طریقه په اصولي طریقه په قانوني طریقه به هغه کونډې ته هغه میراث حق هر څه حقوق د ښځو دي هغه مکمل موږ ته رسوو